سلامونه درناوی نیکې هیلې قدرمنو درنو هیوادوالو الله دې وکړي چې تاسې ټول راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. یو ځل بیا د فکرونو نړۍ له خپرونې سره تاسې یو ځای شوي یاست. هیله یم چې راسره ملتیا وکړئ او تر پایه زمونږ تر څنګ واوسئ. درنو هیوادوالو دا چې د خپرونې په هکله مو له تاسو سره معلومات هم شریک کړي وو چې په دې خپرونه کې مونږ مخور شخصیتونه رابلو او له هغوی سره قصې کوو او د هغوی ژوند څیړو چې کومو بریاوو ته چې په ژوند کې ځان رسولی دی، څومره سختې ګال لري، څومره مبارزې په ژوند کې کړي دي چې بالاخره خپل اهدافو ته ځان رسولی او داسې په نورو موضوعاتو به ورسره قصې کوو. نو پر ځای د دې چې زه نن ورځ په خپرونه کې په نورو موضوعاتو خبرې وکړم، غواړم چې د خپرونې اصلي هدف ته راشم. نن ورځ را سره په خپرونه کې یو نوی فکر میلمه دی. داسې یو فکر چې موږ او تاسې ټول هیوادوال د هغه په لټه کې یو، د هغه د ژوند په لټه کې یو چې کومې لاسته راوړنې چې دی اوس مهال لري، څومره سختې ورته ګاللي، څومره مبارزه یې کړې چې بالاخره داسې یو ځای ته یې ځان رسولی چې زموږ ګران وطن افغانستان ته ویاړونه رابخي. نن ورځ را سره داسې څوک میلمه دی درنو هیوادوالو چې ځان یې زخمي کړی خو بیا هم د یو همت لرونکي شخص په حیث ولاړ پاتې شوی دی او لا هم ولاړ دی او زموږ ګران وطن افغانستان ته افتخارونه راوړي. را سره په خپرونه کې د آزادو مبارزو یعنی د MMA لوبو ورزشکار میلمه دی. را سره په خپرونه کې احمد ولی هوتک صاحب دی. د دوی سره به قصې کوو. لومړی که خو ډېر زیات ورته ښه راغلاست وایم او نن ورځ به ورسره د دوی د ژوند په هکله، د دوی د ماشومتوب په هکله او د دوی د ژوند خاطرو په هکله او په دې هکله به ورسره غږیږو چې دوی څنګه د آزادو مبارزو ته پام شو، آیا شوق علاقه یې وه ورسره او کوم بله کیسه وه، او البته په دې به هم ورسره غږیږو چې هغه سخت ژوند یا هغه سخت تمرینونه یا هغه سخت فشارونه چې یو MMA ورزشکار ته معلوم وي، هغه کوم ورزشونه دي، هغه کوم فشارونه دي، هغه به هم ورسره پوښتو، قصې به ورسره لرو. تاسې هم را سره ووسئ. زه لري چې مننه هم وکړم حلیمیان ګروپ چې زموږ خپرونه سپانسر کړې، کور ودان. حلیمیان ګروپ هغه ګروپ دی چې هم په لوجستیک برخه کې، هم په تولید برخه کې، هم په تجارتي برخه کې او هم په ساختماني برخه کې تولیدات لري او زموږ ګران وطن افغانستان ته خدمت کوي. کور ودان چې زموږ خپرونه سپانسر کړې او زموږ ملاتړ کړی. نو درنو هیوادوالو، زه نه غواړم چې ډېرې زیاتې خبرې وکړم، غواړم چې نن ورځ ډېرې زیاتې خبرې زموږ د درون میلمه څخه واورم. نو تاسې هم را سره واوسئ. راځم درون قدرمن میلمه ته مو هوتک صاحب ستړي مه شئ، د فکرونو نړۍ ته ښه راغلی. ډېر زیاته مننه ارمان جان، سلامونه تا ته، ستا کورنۍ ته. ماشاءالله کلیوال صاحب ته دې خدای خیر وکړي چې تا غوندې یو ګلالی ځوان یې دې ټولنې ته ډالۍ کړی ده. کور مودان او ټول لیدونکو ته هیله لرم چې تر پایه پاتې شي او زموږ دغه څه چې نه دي ویلي باید هغه سره ووایي او جالبه خبرې ووایي، خپرونې نه خوند واخلي که نه؟ خبرې نه خوند واخلي. نو هوتک صاحب، دا چې تاسې په مبارزو کې ډېر داسې خطرناک ښکارئ که نه، نو کله چې د میدان ته ورشئ نو حتمن حریف به لږ څه په زړه کې ډار هم لري. نو قصې به له ماشومتوبه شروع کړو، لکه څنګه چې داسې اوس تاسې خطرناکه یې په دې میدانونو کې، ماشومتوب کې به همداسې وایي که نه، که ارامه وایي؟ زما د ژوند ستراتیژي داسې ده، ماشومتوب نه ارامه وم، اوس هم تقریبا باندې ارامه یم، خو غیر اینکې د افغانستان مسؤلیت دی، د خلکو مسؤلیت دی، د هیوادوالو مسؤلیت دی، دې ته کتو سره نو ځان بوکسانو ته لغت ورکوو، خطر ته ځان ورکوو فقط د بریا لپاره. نو نه پوهېږم ماته به خطرناک هم کریم خو بریا ته ډېر زیات کوشش کوو. بلکل همداسې ده. او کله چې بیا د یو چا ته د خپل وطن د خپل ولس مسؤلیت ور په غاړه شي نو بیا که څومره وس رسېږي هغه خپل هدف پوره کوي. دا راته ووایه اصلي پوښتنه خو همدا ده چې پوښتنې ډېرې زیاتې دي چې تاسې چیرته زیږېدلي یئ، ستاسو ټاټوبی کوم ځای دی؟ اول زموږ ټاټوبی به ټول افغانستان یې، ځان معبود د ټول افغانستان ګڼم، ځکه صحیح ده چې اوس چا ځای معلوم چې دغه ځای دی، خو دا به ښیي چې وایي د ټول افغانستان یو، خو زیږېدلی په کابل کې یم، ژوند مې ټول دلته کړی ده، درس او ورزش او خوږې خاطرې د ژوند ټول کابل کې لرم. ډېر عالي ډېر عالي. نو بس د کابل څخه بلل کېږئ؟ نو
د کابل ولایت څخه نه کابل نه یم خو کابل حساب کنم ځکه کابل کې ځان حسابوئ ځان کابلای حسابوم. زه اوس دې ته دا چې ماشومتوب دوره کې مو هم د دې آزادو مبارزو سره شوق لاره او که کله چې را ځوان شولی نو د دې برخې ته مو د دې MMA آزادو لوبو ته مو ورپام شو؟ مننه. زه همیشه کله کله ژوندی مثال ورکوم مثال تا ورکوی سم که تا چې د مسلک سره زړه نه مینه نه وه شوق دې نه و که نه شاید دلته نه ولې که نه دا چې څونه خوند درکړي څونه ته ورته لیوالی چې مثلا ته مصاحبه لري هغه پخوا دې عرصه کې کار کړی دغسې زما هم د ورزش سره ډېر زیات د ماشومتوب نه ډېر زیات شوق و بیخي ډېر زیات هغه مطلب په لاره مطلب ورزش ته مو فکر سره کوو نو علاقه مینه د زړه نه مې ډېر زیاته ورزش سره وله او هغه ماشومتوب کې مې ځان ته یو هدف ټاکلی و چې زه کله ستر سم دغه باید وکړم. مثال هغه هدف دا و چې د ځوانانو ټیم ته لاړ سم بیا ملي ټیم ته لاړ سم بیا خارجي سفر وکړم بیا دلته مسابقه وکړم دلته خو بالاخره دا لړۍ دوام لري. ښه نو داسې ووایي چې د دې مبارزو سره مو نو د ماشومتوب نه علاقه وه؟ ورزش سره مې علاقه وه ورزش سره بیا بله قصه مو به کاروان جان بیا قصه داسې ما یو هغه استعداد ما کې و ځکه پخوا به ماشوم وم که نه کلي کې به خلک و چې دوه نفره په مثال په وچ میدان په غېږ اچول یا به یې په فایټ اچول نو هلته زه ډېر تکړه وم خپل همزولي به مې ټول پسر وم بیا ما ته به یې غټان راوستل ایمان د سن نه غټ که نه دا خلکو لپاره ډېر جالبه و نو همغه ځای نه د ځان کې مې استعداد لیدی که نه بیا بالاخره چې ورزش ته داخل سوم بیا هغه شوخي ما نه ټوله ولاړه ټول تمرکز ټول فکر په د ورزش باندې و ورزش کې مې والله هدف دا و چې مثلا د کلب کې باید زه بهترین اوسم بیا وایم ټیم ته ولاړ سم هلته ښه اوسم هلته ښه اوسم خو بالاخره همیشه مې ښه انتخاب کړی. ډېر عالي او بلکل همداسې ده دا چې تاسې هم اوس دې ځای ته رارسېدلي یې حتما د ماشومتوب نه مو سختې ګاللي ځان ته مو هدف ټاکلی دی مبارزه مو کړې ده چې بالاخره اوس څه ووایي ستاسو په بریاو نو موږ هم خوشحالېږو البته ټول هېوادواله. نو یوه جالبه خاطره مو راته ووایي د ماشومتوب دا چې ما سره په هره خپرونه کې مشران او یا که نور مېلمانه نو زه ډېر د هغوی خاطرو ته هم توجه کوم او واقعا ډېر مشران راته ډېرې جالبې خاطرې ویلي چې ډېر زما لپاره جالبه تمامې شوي. تاسو هم داسې جالبه او داسې یو خاطره چې د ماشومتوب هېڅ مو نه هېرېږي. ماشومتوب خو داسې یو دوره ده چې هر څوک بیا وروسته ارمان کوي چې بېغمي وه او نه ستونزې وې نه مشکلات و بس خپلې بستۍ و ساترې به وې. نو تاسې هم جالبه خاطره ترې لرئ؟ بلکل یو جالبه زه ډېر هېڅ وخت مې نه هېرېږي لږ زره شاید جواب مې اوږد سي. موږ کور داسې یو ځای کې و چې دا د نورو کوڅو لاره په همدې باندې وله دا مثلا ښار ته به خلک تلل که نه د موږ کوڅې باندې به یې تېرېدلې دلته دې کوڅې کې ما یو ټیم درلوده شپږ نفره ول د ټولو ما ته سخت احترام لرلوده زما هم زولي و یا به څنګه مې غټان دا سرګروپ یې زه وم رهبر یې زه وم نو دا نورو کوڅو والا ماشومان به چې کله تلل وړکه وم نه پوهېږم بیخي وړکه وم دا به مې درول دونه مې تشلې اخیستلې نیمه مې اخیستلې نیمه بېرته م ورکولې که نه خو ظلم و که نه پاټک به مې اچولی و نو که چا به دلته بدماشي وکړله دا کار زه نه کوم هغه ته مې افرادو ته ویل ما به هېڅ لاس هم نه ورکوو که نه بیا سیاست خرابي مالې ویې وهه هغه مې یو ورځ زه لاړم یو بلې کوڅې تللی ولم هلته اجاله نه ده هغه مې خوړله هلته اسیر سوم زه ګورم هغه ماشومانو باندې ظلم کړی ټول د ما شاته ولاړ دي زه راغلی یم زه د اجاله خورم په ګۍ وټپلم دا وکړه تا سره به ګورم دوی اته نفر دي شپږ نفر ټول ما سره یو نفر تللی ده باندې حساب هم نه کېږي ما له اوس دا خو سم جنګ جوړېږي دا اجاله خورم لکه زه هر څه خورې اوس جنګ کېږي مجاله یې درکې زر کړی او ځان سره فکر کوم که اوس منډه ووهې دوی شاته راځي دلته بیا هم سیاست دې خرابېږي ته خو هلته غټ سړی ځان ته وایي خو بالاخره د اجاله مو خوړه دلته مې نور ښه زیات وهل وخوړل
سیاست مو خراب شو. نه خو سیاست به خراب نه ځکه د بل ځای کې وسیرو ملامت هم نه ومنو دا نور زه ولا ما یو نفرانی ولا نو دا زما لپاره ډېر جالبه بیا وروسته وبکارمان جان چې کله ورزش ډګر ته راغلم که نه یعنې تر اوسه پورې داسې حالات رانغی چې زه سره شخصي مشکل لرم یا جنګ مې چا سره هسې اصولا کارڅ کله ځي چې جاروباسي هغه په هر صورت یعنې داسې نه داسې وي چې مثلا ما بیا وروسته له هغې نه کلونه کېږي چې ما د شخصي یعنې بوکس هغه نه شخصي استفاده کړي نو دا فکر او هوش مو ټول دی ورزش ته بیا سو نو تاسو صاحب ډېره خوندوره خاطره هم را سره شریکه کړله. ما ګمان نه کوم چې تاسو به داسې هم په ماشومتوب کې یو سیاست مدار په شانتي یئ لکه څنګه چې اوس داسې په مبارزو کې یئ نو د ماشومتوب نه هم داسې وئ. نو د دمې وخت راغلی دمه به واخلو قصې لا خوندورې دي او لا پاتې دي او قصې ته به دوام ورکوو. درنو هیوادوالو هوتک صاحب را سره په خپرونه کې د خوږې قصې مو دوام لري. تاسو هم را سره اوسئ لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. چې جنت کې به هم جنگ وي او که نه ژوند به دغسې بدرنګ وي او که نه لر او بر به نو په کومه خوا کې اوسي دوی به هلته څنګ په څنګ وي او که نه دا دوه مخې د دنیا به پکې اوسي دوی به هلته په یو رنګ وي او که نه. بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو هیوادوالو زموږ خپرونه دوام لري. هوتک صاحب را سره دی او تاسې هم را سره واوسئ. نو هوتک صاحب دا چې په دې اولې خپرونه کې مو جالبې په هغه اولي برخه کې مو قصې را سره شریکې کړلې چې زما دپاره واقعا ډېرې جالبې وې او دا خاطرې بیا زه په یاد هم ساتم. نو دا چې اوس ستاسو په ماشومتوب باندې وغږېدلو اوس به راځو دې ته چې تاسو په خپله خبرو کې وویل چې دا د ماشومتوب نه همدې ورزش سره علاقه وه چې بالاخره پای هم همدغه ځای و. نو کله چې تاسو د دې برخې نه کورنۍ خبره کړه چې زه غواړم مثلا د آزادو مبارزو د MMA لوبو یو ورزشکار شم او خپل وطن افغانستان ته بیا ډونه راوړم نو کورنۍ ستاسو په مقابل څنګه عکس العمل درلوده؟ چا مخالفت وکړ ستاسو؟ پخوا زه فکر کوم لومړی څلورم سم د مکتب کې وم فکر کوم 12 کلن به وم چې ما دا ورزش شروع کړم. اوله ورځ همداسې ورزش ته لاړم چې کورنۍ مې خبره نه وه زه ولاړم ورزش ته نو په ځان مې دا قبوله کړې وه مالی شاید ومې وهي یا پرې مې نه دي هغسې راته خو جدي ونه نیوله. ځکه هلته دغه د فرهنګ د ورزش داسې و چې مثلا ایبي کېږي او په درد نه خوري او دا څه شی ده که نه داسې متفاوت په هغه و. نو تر هغې ټایمه پورې چې زما کله مسابقې وسوې کوچنی وم نه فکر 10 کیلو به 100 کیلو هغه تنکۍ ځوانانو کې بیا هلته چې ما ښه نتیجه ورکړم او ورور مې مسابقې وګټلې وروسته هغې نه بیا د کورنۍ کې له دومره مې اجازه ترلاسه کړه چې زما ته نو ممانعت نه کوي. مخکې د هغې نه خو مثلا ډېر په ترس ولاړ ورزش کوه بیا وروسته د هغې نه د ازادي م ترلاسه کړله. نو په پټه مخ ته تللی اوله ورځ پټه تللی نو خو خبرېدل نو په ځان مې دا قبوله کړې وم مالی شاید اوس کور کې ته غوسه سي چې تا څنګه ورزش په خپل سر شروع کړی او ډارېدی نه چې مثلا داسې نه یو خطرناکه بوکس په دې مخ وخورم بیا به کور کې څه راته وایي؟ یار ارمان جان دغه ډار وایي د مرګ ورور ده په هر کار کې زړه ووهي وډار سي هغه بیا نتیجه نه ورکوي. زه نه کله کله داسې ځینې سفرو ته ځم که نه د ساتري شیان سي ملا خطرناک شي کې نه مثلا وډار سم ډارېږي کله کله سړی. ډېر ښه ستاسو خو ډېر کلک زړه ده نو تاسو خو باید په همداسې خطرناکو ځایونو کې اوسئ. چا الهام درکاوه؟ چا تشویق کولی دې برخه کې؟ مثلا اوس په ډېریو ځوانانو که اوسني وخت کې وګورو چې کوم ځي ته یې ځان رسولی وي په خپله خبره کې وایي چې زما سره ملاتړ کوونکي زما پلار و زما مور وه چې زه حمایه کولم زما ورونه و که نه په کورنۍ کې چا تاسې ډېر تاسو ته مینه درکوله تاسې تشویق کولی؟ ای بل شکه چې مور خو د ژوند هستي ده یو مهربانه ده ډېره زیاته. نور ما یوازې ملاتړ هم درلود د کورنۍ کې او تر شا مې ولاړه او خپله مې ځان ډېر لایق هغه کوه چې زه مسابقې ګټم نو د مور هغه حمایت او الهام مې و. ښه د مور لخوا حمایه کړی ډېر عالي. اوس به داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې لږ چورتي هم شئ
ګمان وکړئ چې تیر وخت تاسې ګرځېدلی شئ که نه که تیر وخت وګرځېدلی د خپلو تیرو لوبو ته داسې کومه لوبه به وي چې غواړئ بېرته یې له سره تکرار کړئ بیا یې وکئ کومه لوبه به وي دا به د چا سره وي دا افغانستان کې که نه دا ذهنیت داسې ده یا نه پوهېږم یا توقع زما داسې ما په ټوله کې 22 مسابقې له بهرنیانو سره کړي دي د افغانستان نه بهر ښه ډېر ښه ډېره 22 کې مې 26 ګټلې دي یوه مې بایللې ده چې فوکس تله مې ژبه مې مسابقې نو غواړم هغه لوبې ته بېرته ستون شم چې د خپل ریکارډ کې هم اسم باخت نه اوسي نو متاسفانه هغه لوبه مې وبایلله د چا سره وه او روسي سره وله ښه ښه نو دغه لوبې ته غواړم بېرته وګرځم خو نه کېږي کوشش مې ډېر وکړ چې هغه را دعوت کړم خو نتیجه ورنه کړه داسې ده په یو سړی چې یو هدف ته ځان رسوي نو باید یو ځل پکې ناکام هم شي ځکه چې هغه بریاوې دومره څه انسان ته نه ورزده کوي لکه څومره چې ناکامۍ یو انسان ته پوهه ورزیاتوي معلومات ورزیاتوي تګلارې ورښیي چې که په دغه تګلاره مخته لاړ شم بیا نه ناکامېږم نو خیر کله ناکامۍ هم ښه وي په ژوند کې انسان ته درس ورکوي دا راته ووایه تاسو خو ډېر مبارزې کړي دي کله چې دې رنګ ته ننوځئ دې لوبو ته ورشئ لومړی په څه فکر کوئ یو متل ده وایي هر څوک د شپې ډارېږي څوک یې وایي څوک یې نه وایي که نه کله چې موږ د هوټل نه بیایي مسابقو ځي ته د موټر کې کښېنو مسابقو ځي ته ځو یو نوی سټرس وي دا چې کله مثال اتاق موږ ته راکوي که نه هلته د لاسونه تړي ډاکټر چک کوي وایي چې 5 جوړې بعد یا 4 جوړې بعد ستا نوبت ده 4 نفره بعد ستا دغه وخت کې دومره ډېر سټرس وي دا سټرس نه وي چې ته ولاړ سم زه ژوبل سم سټرس دا په اوږو د غرونه باري فقط یوازې دی چې ته فکر کوې څنګه کول سم چې یو ښه استازی اوسم دا مسابقه زه وګټم کله چې تر رنګ نه پورې روانېږم هلته ځم ډېر زیات موږ کې ډار یې سټرس یې نفري که دواړه وغواړي که نه چې وایي فایټ دا فایټ چې ووایي نور زموږ دا ډار خلاص وي هلته بیا نور ډار نه اوسي ډار نه وي خو سټرس هم لرې کېږي فقط توجه و فکر ذهن دې ټول ذهن نه ټولې تمرکز په دې کې عارف دی کوم عملې کې د هغه ضد حمله ووهې یو ثانیې نه پوره ګټه موږ اخلو نو هلته بیا ډار لري مخکې د هغې نه سټرس بیخي ډېر زیات وي ډار بیخي ډېر زیات وي داسې ډار نه وي چې مثلا نیکوم یا زه بایلم دې ډار وي که نه چې هغه د خپل مسؤلیت څنګه ښه ادا کړې یو خو تا په مقابل کې هم د سعدي نفر نه هغه هم پوره چمتوالی نیولی هغه هم د یو غټ وطن استازیتوب کې امکانات ورته ډېر دي هر څه ورته ډېر دي نو دغه حالتو کې نو بیا چې کله فایټ خلاص وي بیا هغه سان هم په خوله نه بیانېږي څونه د خوشحالۍ احساس موږ کوو د افغانستان نوم جګېږي د افغانستان استازیتوب کوو بیا بېرته موږ دا ذهن ته راځي چې څونه خلک موږ خوشحاله کړه څونه خلک خوشحالېږي نو داسې خولې دي نو دا چې تاسو اوس په خپلو خبرو کې هم وویل دغه کله چې بیا دا لوبه شروع سي که نه دا فایټ نو تاسو توجه بیا کومې خواته وي خپل مخامخ شخص ته وي او که کله کله مو داسې خلکو ته هم ورپام کېږي زه هېڅ خلکو ته پام نه کوم ټول فکر دې ته کوم که څه یو ترېنر ته لږ لږ غوږ نیسم هغه اودار ورته وایي چې کومله کې شاید سالن د هغه فکر کار وکړي دغه هم له هغه لګېږي که نه غوږ ورته نیسم خو توجه مو بس خپل حریف ته ټول حریف ته یي یو ورځ داسې مو شول لکه زما یو اودار و زما انډیوال هم ډېر شخصي انډیوال هم ده بیخي ډېر شخصي هلته زه ډېر ستړی یم که نه زه باید هغه سره داسې کار وکړم چې لومړی مې جګې زه هغه ونیسم ټایم ضایع کړم هغه ما ته چیغې ووایي ته لرې سه زه نه لرې کېږم خو ما شاید هغه رښتیا ووایي زه لرې سوم زه لرې سوم په ما د فشار ډېر بیخي راغی چې کله خلاص سوم هغه ماته خلاص منلې وه دلته سم جنګ مې ورسره وکړ دلته باندې که زه لګېدلی وم خو وینا مې ولې بېرته یې ووایي ما هلته زما حالت ته نه کتل خو زه ستړی یم زه پوهېدلم دلته تا ولې زه ماته ویلې سم جنګ مې هغه سره وکړ خو هم شخصي انډیوال اجمل نومېږي اجمل اتلوال یا دې په خیر زما ډېر خوږ یار او ډېر زبردسته انسان په مسکو کې اوسېږي نو دا چې زما یوه پوښتنه هم وه چې په ژوند کې چا تر اوسه داسې غلطه مشوره درکړې په نو کې نه نو هغه ځواب مو هم راته راکړو نه د هدف دا نه و چې مثلا خدای نخواسته مشوره د غلطه اوسي یا د نیت له وجې
د مطلب دا چې د مسابقه زما ډېره جالبه راځي او هم درال چې ما مسابقه ګټلې درېیم راوند زه ډېر زیات ستړی یم بیا هلته خبره داسې راغله د هغه نه خلاص وم د مسابقې نه ملکو دلته کښېنې بېرته جګېدی نه سوم که ناست وم مسابقه خلاصه وه بیخي راکې شمونه وه نو د خلکو نه مې ځان پناه کړو سم آسمانونو تللی نه سم بیا امبولانس راغی نو شفاخانې ته یې ویوړم هغه قصه همداسې وه سوال جواب مې جګ نسي ډېر نسي نه 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 هیله کوم دلته بوکسان لګېدل پزه مې ماته وه پزه ماته وه داسې وینې نه راتلې حلق ته وینې ځي او وینې خوله کې دې محافظ یې که نه بېرته تو کوی هم نسې هغه ما تېرولې هغسې تېری د نفس د تنګۍ درته لکه مثال اوس ته یو نری ده که نه 5 ده که نه هغې کې مثال اضافه خټه واچوي هغه سیستم بندېږي چې کله فایټ نه خلاص وم زما نفس بیخي ډېر تنګېده مالزر مې اوس چې مړ کېږم نو دا دغه مسابقې خطره مې سوي دا چې کله هوتک صاحب دغه لوبه چې ډېره په سختۍ وګټې که نه چې درېیمې مرحلې ته هم پکې رسېدلی او سخت ستړی مې او بیا یې چې وګټې څومره خوشحالېږي باور دغه ټول ټپونه زخمونه دردونه دا ټول لرې کېږي همدلته ما ته ویل ته بستر سبا ته ارځم نه زه جوړ ته یم زه ځمه درال چې یو سترګه مې پټه وه استن یو سترګه مې کار نه کوو داسې کار یې کوو جوړه وه خو دلته ډېر لګېدلی ولم دا پرې راپړسېدل یو سترګه مې بیخي پټه وله دا بلې کار کوو معلوم بېرته اطاق ته ورسوي که نه د خپله خوشحالي د خپل سیستم له هېوادوالو سره شریک کړي په دا یو سترګه مې فیسبوک او سوشل میډیا کار کوم نو دا چې هوتک صاحب واقعا کله چې د یو خپل وطن لپاره یو بریا لاسته راوړي نو حتما انسان د ځان قصه کې نه وي خو د هغه خپلو بریا او خوشحالۍ په قصه کې وي نو بله برخه کې به هم راسره یې او زموږ د خپرونې جالبه برخه هماغه ده نو څنګه م خوښ دی دا جالبه نه وي دا جالبه نه وي دا جالبه وي خو د دې جالبتوب په قصې کې و بیا هغه جالبتوب بیا په پوښتنو کې ده چې هغه د دې نه بیا سختې پوښتنې دي درنو هیوادوالو هوتک صاحب راسره دی تاسې هم راسره واوسئ لنډه شانتې دمه لرو بېرته راګرځو بیا هم درنو قدرمنو هیوادوالو ښه راغلاست تاسو ته وایو زموږ د خپرونې اخرنۍ برخه ده او د خپرونې البته جالبترینه برخه هم بلل کیږي چې په دې خپرونه په دې برخه کې البته مونږ یو گیم لرو البته گیم زموږ د سپانسر لخوا طرحه شوی دی حلیمیان ګروپ چې په دې دایره کې د حلیمیان ګروپ 15 برانډونه 15 تولیدونه هغه چې دوی هیوادوالو ته تولیدوي هغه یې راټول کړي دي البته نومونه نو هوتک صاحب لوبه داسې ده چې دا دایره به 3 ځلې تاوو خو په نوبت سره یو ځل مو چې تاوه کړه هر برانډ چې راووت د همغه برانډ پوښتنې به راخلو هر برانډ 3 پوښتنې لري تاسې به 1000 جواب راته راکوئ خو یوه کلمه صحیح سمه ده انداسې لنډ جواب درکړم لنډ جواب داسې قصه او داستان او دې ته ضرورت نشته نو گیم به پیلوو لومړی ځل دایره به تاوو چې هر برانډ راووت د همغه برانډ پوښتنې به له تاسو څخه کوو تم سره زما نه پوښتنه کوې زما هم پوښتنه کوې دواړه پوښتنې ما نه دي ټولې پوښتنې ستا نه دي 3 واړو دوره کې نو اوس HPC راوتلی نو ځینې پوښتنې داسې لږ پکې سختې هم دي مشکل نشته پوښتنې ته راځمه په ژوند کې تر ټولو لوی دروغ مو چاته ویلي دي پلار ته پلار ته دا څه جالبه کیسه پوه شوی نه دی در باندې بیا څنګه ډېر پوه شوی ډېر نه پوه شوی خو ډېر دروغ دویمه پوښتنې ته راځم که هر شی فایټ پرېږدئ ستاسو بل انتخاب به څه وي تجارت ډېر عالي درېیمه پوښتنه که هر شی د دې 3 ګزینو نه یوه ګزینه پرېږدئ یعنې له لاسه یې ورکړئ کومه یوه غواړئ چې له لاسه ورکړئ وخت عزت او که باور ژر جواب راکړئ وخت وخت خو ډېر قیمتي بلل کېږي څنګه نه د عزت نه خو بیا معنی ده نه باور غلط سوم نه ځواب مو پکې تغییر کړ ستاسو د وخت ډېر متوجه سوم ورته عزت خو ځای په ځای باید جالبه وه نو اوس به راځو دویمې دورې ته
HPC انتخاب شوی و چې یو بل برانډ انتخاب شي الماس. ښه چې وګورم دې ته څه ډول ځوابونه وایي. لومړی پوښتنې ته راځم. کله ژوند مو یو فلم جوړ شي نو ستاسو د دې فلم نوم به څه وي؟ دلته ولاد نه پوهېږم څه ووایم. جواب زر راکوئ ورته صاحب. 5 4 3 2 1 نه ده مو انتخاب کړی؟ خدای کوم انتخاب کړی. دې نه بعد انتخاب کړئ. ګوره که بل چا تاسو ته ښه نو دې پوښتنې ځواب را نه کړ. اوس به ناغتوب څه دي؟ کافي وخورم تر خیر موږ مېلمه ته لومړی کلیاس کوو. که دوه پوښتنو نور ته هم ځواب را نه کړ بیا نور حتما درکوم. خو دې کیسه ځان مې چې ونه ویلې که نه دا لږ فکر غواړي ژوند فلم چې کې دی تا چې کې سړی جام پاتې کېږي که نه. بس خیر دا پوښتنه مو راته ځواب نه کړله نو بل وخت به یې درنه کومه چې ستاسو که احیانا فلم جوړ شو نو د دې فلم نوم به څه وي؟ نو راځم دویمه پوښتنې ته. دا چې وایي ورزشکار څنګه چې په مبارزو کې کلک زړه لري خلک وایي چې په ژوند روزمره ژوند سختیو کې هم همداسې کلک زړه په شانتې ولاړ وي. نو تاسې په ژوند کې تر اوسه زړلي دي؟ صادقانه وایم یو بابا مې مړ خدای دې وبخښي هغه د هغه مرګ پر نور داسې خاص ورځو کې مې یاد نه سي دا ژوند هغه هم کلونه مخکې چې ما څه زړلي اوسي. یعنې د ژوند مثلا داسې کومه ناکامۍ یا داسې کوم څه هغه ته مو نه دي ژړلي؟ د ژوند ناکامۍ ته مې همیشه خپل ژوند سره مې ناکامۍ لپاره مې ژړا په ځای باندې ډېر همت کړی ده. ښه راځم اوس آخري پوښتنې ته. که یو خبره مو تاریخي پاتې شي هغه به څه ډول یو خبره وي ستاسو؟ زما خبره ده مه تسلیمېږه. مه تسلیمېږه. دا همیشه ما مخکې ویلي چې تسلیم نه سي. نو درېیمه دوره د اخرینۍ دوره ده زموږ د ګیم نو به ګورو چې بیا کوم یو برانډ انتخابوو. ښه یو ځل به یې تیز ته وکړم ما نه سلو شو لکه خیر زه د سیرنګ به انتخاب کړم. که وغواړئ د ځان په اړه یو حقیقت ووایئ هغه به کوم حقیقت وي چې تر اوسه هیوادوال نه وي ترې خبر؟ حقیقت دا لږ لږ چار غواړي که زه یې وایم. ښه زه یې صحیح دا ځواب لکه اوږد وایئ. په ژوند کې زه ډېر زیات سختې تېروم هغه زحمت ډېر زیات باسم اما څوک په دې نه پوهېږي. حقیقت دا ده چې د خلکو په وړاندې زما ژوند ډېر راحت ښکاري زه ډېر سختې تېروم. بلکل همداسې ده. او البته هر انسان که وګورو ستاسو په شان چې داسې لوړې سطحې ته ځان رسولی وي نور هیوادوالو ته ډېر داسې عام عادي ښکاري چې دا څومره په سهولت کې ژوند کوي دا به څومره دا خو هسې طالعې کار کړي دي بخت طالعې ورته کار کړی چې دې ځای ته ځان رسولی خو د اصل کیسې نه خبر نه وي چې تر شا یې څومره لوېدلی وي څومره یې مزل کړی وي څومره یې سختې ګاللې وي چې بالاخره دې ځای ته یې ځان رسولی. یارمان جان اوس په څومره په سختیانو کې وخت تېروي خیر که خپرونه لږ اوږده سوه دوستان مې وګوري حوصلې به غټې کړي. ما مسابقه وه یو شپږ میاشتې ده مخه د ځان نه مې ګوره یو مسابقې ته ما 14 کیلو وزن کم کړم. ما سره به د کورنۍ یا ملګري کېناستل چې ما به په توش پیپر باندې دا ډوډۍ پاکولی چې کې غوړ پاتې نه شي خوړلی به مې که نه دا نهایتا ډېره سخته ده چې زړه دې هر شته کې ته مکملا 2 میاشتې څه نه خورې خوراک ته کوم کوې پرهیز کوې هغې ته څوم تمرین ته کوې که نه بیا دا تا خبره خلکو ته اوس وایي او دا اوس داسې بیا وایي افغانستان خلک مزو کې ده خبر نه چې موږ ټوله غمو چې اصل کیسه څه ده. دویم پوښتنې ته م راځم. دوی انتخابه لرئ سخت تمرین که سخت سیال؟ سخت تمرین که سخت سیال؟ خیر لږ چرت ورته ووهئ. سخت تمرین. سخت تمرین ولې؟ ته کله تمرین سخت وکړې که نه که تا په وړاندې سیال ضعیفه یې که قوي یې ته کولی شې هغه سره فایټ وکړې
ته که سخت تمرین نه لري که نه که ستا لپاره یو ضعیفه انسان همداسې ته هغه سره سیالي نشي کولی نابلده وي او البته ذهن ته دې سره نه راځي چې اوس دا په کومه طریقه اوس د سره مخته لاړ شي څنګه ورسره لوبه مخته یوسئ ستړی کېږي یو دقیقه کې دومره ستړی سي ته 2 دقیقې کار نشي کوی مطلب فایټ نشي کوی یعنې تمرین دی چې یو د انسان نفس قوي وي نفس انرژي ذهن هر څه قوي وي اخري پوښتنې ته راځم پښیمانه شوي اوسئ په ژوند کې تر اوسه په یو څه ژوند کې په زر ځواب درکړم که نه او دا زر راکوي والا پښیمانانه ډېر راځي ژوند کې خو څه شی وایم ډېر دا پاتې شو دا د دې پوښتنې ځواب هم نو پاتې شو نه زه خیر دم پرېږدې نو وتک صاحب خوندوره خپرونه وه د تاسو سره واقعا چې دا ګینګ بیا زموږ په هغه بنډار کې نور هم خوند را زیات کړ نو دا چې تاسو یو مبارز یې مبارزه مو کړې چې بالاخره دې ځای ته رسېدلي یې اوس ستاسو په څېر ځوانانو ته یا ستاسو نه کشر چې اوس نوي ځوانېږي لکه زما په څېره نو تاسې څه ورته وایئ څه پیام ورته لرئ مخکې ما خبرې کړم مه تسلیمېږي که نه که ژوند کې هر څه وغواړې هغه کار ته نه کېږي هغه سړی ته نه جوړېږي هغه کار ته کوی سې وایي نیسم کوی یو لاس راسي ما ته لاس راکړي جګ مې کړي ما کار ته ورسېږي دا ژوند نیس کار نه کېږي خپل همت خپل زحمت هدف وټاکه د هدف لپاره زحمت وباسه دا ښه ده داسې تمه وکړي وایي نه کېږي زه نسم کوی بیا به یې وکړم دا د انسان د ځوان ناکامي ده جګ سه شروع وکړه همت وکړه هدف وټاکه کار وکړه بلکل همداسې ده چې بالاخره ځان ثابت کړو خلکو ته ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې را سره وئ په خپرونه کې واقعا یو خوندور بنډار مو تاسو سره لاره او انشاءالله که ژوند بیا به هم همداسې د دې نه نور خوندور بنډارونه جوړوو درنو هیوادوالو ستاسو هم کور ودان چې را سره وئ په خپرونه کې زموږ ملتیا مو وکړله او ځای لري مننه هم وکړم کور ودان د حلیمیان ګروپ څخه چې زموږ ملاتړ یې کړی او زموږ خپرونه یې سپانسر کړې نو هوتک صاحب را سره خوندور بنډار مو ورسره لره نورې برنامې به هم لرو نور درانه همداسې قدرمن شخصیتونه به هم را سره وي په خپرونه کې تاسو ته هم تر بلې خپرونې ښه وخت غواړم ښې چارې د الله په امان